قرآن رستو دے او په ذهن کې ګندګي خلق مخ کې ناچولي دي. مسلمان بچي چې پیدا شي نو هغه چې شپږو وو کالو ترسي قرآن ترجمه خو چرته 1500 کالو پس کوي خلک. خدا ګډه وډه خبره خلق د څلورو د درو کالو نه اوري. یاره آدم علیه السلام الله چې پیدا کړ بیا داسې خټې وغځلې، بیا هغه ښه شوې، بیا هغې بوی وکړ، بیا هغه کلکې شوې، بیا تېنه خدای په خپل لاس باندې آدم جوړ کړ، بیا یې هغې کې روح واچولو، بیا هغه ژوندی شو، بیا هغه یوازې و، بیا هغه پریشان و، بیا چې کوم دی دلته ګڅه پختۍ کې دانه راوخته او هغې نه هوا پیدا شوه، نو چې د ده پختۍ نه پیدا شوه خو لورې ده که نه، بیا یې عقل ځان له نکاح کړه، بیا د هغې نکاح وشو، هغه وخت کې چې کوم دی دا روا و. او جی بیا به د دوی دوه بچي کېدل، یوه ورځ به یې دوه بچي کېدل، بله ورځ به یې دوه بچي کېدل، دغه جوړه به هغې ته خور ورور جایز و. دا پخوا روا و. یره جی پخوا به کاڼو لوټو ګډو بیزو چرګانو مارغانو خبرې کولې. دا خبرې موږ تاسو ټولو اورېدلې خبرې. نو دا خبرې په ذهنونو باندې ملایان سوري کی، نو چې کله یې سوري کی نو چې قرآن تمکینوي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. دې ځای ته چې راورسې وروره اقا منګړه ته واقعه راشي په دې کتاب کې فټ کی. بس خلکو یې چې وروره دا خو موږ زمانو نه اورو. د آدم علیه السلام اټولو نه اول خو په دې کې هم اختلاف ته د بعضې محققینو چې آدم یو سړی دی او که آدم انسان ته وایي. زموږ ستاسو ذهنونو کې خو دا خبره کېنولې شوې ده چې آدم یو سړی دی او هغه اولین پیغمبر دی. او تاسو ته دا پته شته چې پیغمبر خلقو ته لیږلی شي؟ پیغمبر چا ته لیږلی شي؟ خلقو ته. نو هغه ټایم کې خلک وو، آدم یې چا ته را لیږلی و؟ نو ټولو نه اول اختلاف په دې کې دی چې عام محققین وایي چې آدم انسان ته وایي، دا سړی نه دی چې یو سړی دی. انسان زرو تم انسان وایي، لکو تم انسان وایي، کروڑو تم انسان وایي. او بل خبره دا ده چې دا آدم په نوم پیغمبر تیر دی او کنه ده تیر. په ټول قرآن کې آدم ته الله پیغمبر او رسول اصطفا آدم ویلی دی، خو اصطفا خو مریم تم ویلی دی، مریم هم پیغمبره نه ده. نو لہذا اټولو نه اول دا خبره چې آدم د بت په شکل جوړ ک یو، نو چې یو یې جوړول دوی ولې نه جوړول، څلور یې ولې نه جوړول. نو دا خبره دا خو بس په خپل ځای کې کوم، نن تمهیدي طور باندې صرف وایم. د قرآن نه دا معلومیږي چې انسان د خاورو نه پیدا دی. خاورو نه رستو بیا د ده ترقي شوې ده، دی بیا ورو ورو د ده رنګونه یا شکلونه چې کوم ارتقایي مزل ورته وایي. بعضې خلکو یې چې اول شادو وه بیا تېنه انسان جوړ شو. دا ټولو نه اول که تاسو خیال کړئ چې کله باران وشي په یو ځای باندې خاورې کې بلو شی چینجي راوځي، دا چینجي پرون وي دا را پیدا شي. دا چی شي نه پیدا شول؟ مور شته، پلار شته، دا ځمکې نه پیدا. انسان الله تعالی ټول خلق الانسان من علق. علق ویلې کېږي ژروې ته. ژره وپېژنئ؟ که تاسو خیال کړئ چې زړې اوبه وي په هغې کې چې کله مال اوبه څکي نو په پوزه کې یې ننوځي، بیا پکې نښتې وي. ژوره ورته خلک وایي، ژوره. دې ته اردو کې جونک وایي، عربی کې ورته علق وایي. خلق الانسان من علق. په دې باندې ډېر آیاتونه دي، خو فلحال زه په دې مسله نه غږېږم. دا زه صرف مختصرا تمهیدي بیانوم. نو دا الله تعالی په هر وطن کې انسانانو رنګونه مو لیدلي دي. څوک تک سره سپین دي، څوک تک تور دي، څوک خړ پړ دي، څوک برګ دي، څوک شنه دي. دا مختلفو ځمکو کې په شکل د چینجي الله د خاورو نه پیدا کړي. دا یو نه دی پیدا، اټولو نه اول من نفس واحدة. غالبا سورة النساء کې الله ویلي. زمونږ ملایانو ته طبري صاحب ویلي دي چې نفس واحده نه مراد آدم دی، چې یو آدم و بس هغه نه بیا ښځه پیدا شوه، بیا کرتے کرتے بس بیا تېنه خلق خواره شول. که دا یو آدم نه پیدا وی دا به یک یو رنګ وی.
آدم کا غنم رنگ ټول دنیا به غنم رنگ وا، آدم کا تور و دا به ټول دنیا تور وا، آدم کا سپین و دا به ټول دنیا سپین وا. آدم چې څنګه و دا باغ سو دا په هر خاورا په هر علاقه په هر ځای کې د الله تعالی د مشیت او د اراده مطابق د جون په شکل کې پزمکه کې په هزارهاو پیدا شوي دلته هم الته هم انګریزانو کې امریکا کې هم مشرق کې هم مغرب کې هم شمال کې هم جنوب کې هم په هر علاقه کې په خپل خاورا په خپل رنگ بیا هغوی ارتقایی زندگی تیرا کړې ده، بیا دا شی ورو ورو غټېده د انسان شکل ته 100 کروڑ کالو کې دا رسېدلی. ثم من نطفه، اول د خټو نه پیدا دی، بیا د نطفه نه پیدا دی، بیا دا هغه نه بعد خزا او خاون. اول چې دا من نفس واحده ورته وي دا آدم نه دی، دا جرثومه حیات ته څه شی دی؟ دا جرثومه حیات ته په دې ساینسدانان او طبي ډاکټران پوهېږي. جرثومه د حیات نه دا زیات شوي دي، بیا هغې نه پس په دوی کې زوج جوړ شوی دی، جوړې شوي دي، بیا دا د ښځې او د خاوند نه پیدا دي. او د الله قوانین چې دي لا تبدیل لخلق الله، لا تبدیل لسنت الله. نن مور حرام ده، زوی پلار حرام دی، د آدم په زمانه کې هم حرام. لور ځان ته نه نکاح کیږي، خور نه نکاح کیږي، دا چې اوس حرام ده د الله قوانین بدلیږي نه. نو ځکه الله فرمایي والله خلقکم من تراب، الله پیدا کړی تاسو د خاورونه، ثم من نطفه، بیا د نطفه نه. ګوره ثم د تراخی د پاره راځي، اولین پیدایش خاورونه شوی دی، بیا په نمبر سره خپل ارتقایی منازل نه پس من نطفه بیا د اساس کی طرح غلی دی. ثم جعلکم ازواجا، بیا یې وګرځولی تاسو جوړې دریم نمبر کې. وما تحمل من انثى، او نه حمل کیږي کومه ښځه، ولا تضع، او نه زیږوي بچی الا بعلمه، مگر د هغه علم سره. دې کې الله تعالی د مشرکانو په یوې عقیدې باندې رد کړی دی. مشرکانو عقیده دا وه چې دنیا کې جزئیات ډېر زیات دي. کارونه خو دنیا کې ډېر دي که نه؟ که نه دي ډېر؟ ډېره دنیا دا او دا څومره لکه مخلوق دی او د چا یو غم د چا وی چې الله تعالی چې دی دا د وړو خبرو نه العیاذ بالله نه دی خبر. وایي چې دا غټ کارونه الله کوي، دا واړه چې دي دا د بزرګانو تفریخي دي. او غوث دا بقاعده مشرکان نه، دا زمونږ د مسلمانانو غټو کتابونو کې دا ګندګۍ لیکلي دي. وایي چې د دنیا نظام غوث چلی، یو غوث وي، 4 ابدالان وي، او 40 چې کوم دی پلانکې شی وي. نو د هغوی دا عقیده وه چې د الله تعالی غټ کارونه کوي، دا واړه چې دي الله ته دا پته نشته د چا خېټه کې څه شی دی، خو دا خو باباګان یاره زما اولاد نشته بابا له ورشه، او یاره د پلانکي چې کوم دی لونه دي زامنې نشته پلانکي بابا له ورشه، هغه به در باندې سیب وخوري، بل به په خېټه باندې تعویذ ولیکي. یاره وي د چا په خېټه چې اولاد شي لوڼې ډېرې وي، دا زمونږ کتابونو لیکلي دي. ملنګانو دا خبرې زه د ځان نه کوم، د ملا خو ما سره ځکه لګي نه چې زه د دوی د کور سړی یم، ډېر ښه پېژنم. لیکلي دي چې په خېټه کې اولاد شي او لوڼې ډېرې کېږي، نو ملا صاحب ته به لاړه شي، دا ښځه خېټه به ورته کولاو کي، ملا صاحب ور باندې د ګوتې سره لیکي یا متینو د نوم نه ګیر چاپېر به ور باندې لیکي. دا به دومره 100 ځله پې ولیکي، یوه ورځ بیا بله ورځ ښځه به پکې سړی شي، جنینه به پکې هلک جوړ شي. نو دا خبرې الله تعالی په دې آیت والي چې نه د دنیا ټول علمونه زما په علم کې دي، ما چاته څه شی اختیار نه، زه د دوی نه ستړی یم، او نه چې کوم دی دا زما د علم او د معلوماتو نه زیات دي. لہذا وما تحمل من انثى، او نه حامله کیږي کومه ښځه، ولا تضع، او نه هغه بچی زیږوي، الا بعلمه، مگر د الله علم سره. الله د دې هر څه نه خبر، دا هر څه هغه په خپل اختیاراتو کې کوي، دا هر څه د هغه په قدرت کې دي. باباګانو له قدرت په یامتینو باندې جنین هلک نه جوړېږي، او ته به خوندونه والې، خو بچی ته نه جوړېږي.